اختیاردین کلا یا د هرات ارګ د هرات د زاړه ښار په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. د روایتونو پر بنسټ د نوموړې کلا تاریخي قدامت څه د پاسه 3000 کاله دی. د کلا مساحت 15000 متره مربع دی او تر ټولو لوړه څوکه یې 60 متره ښودل شوې ده. نوموړې کلا 14 برجونه لري او د 8مې پیړۍ را په دې خوا ځکه د اختیاردین کلا په نوم یادیږي چې د هرات د هغه وخت د واکمن اختیاردین لخوا د بیا رغونې چارې ترسره شوې دي. اختیاردین کلا د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول کارول شوې ده، څو ځله ویجاړه شوې او بیرته رغول شوې ده چې وروستی ځل د تیرو 3 لسیزو جګړو په ترڅ کې د یوې سترې پوستې یا نظامي کلا په توګه کارول شوې او د بیا رغونې چارې د وروستي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې د آغا خان کلتوري بنسټ پر مټ د امریکا په مالي لګښت ترسره شوې دي. دا مهال د هرات ملي موزیم چې د پاسه 90 کاله قدامت لري په همدې کلا کې ځای پر ځای شوی دی. یاد موزیم 498 عدد تاریخي آثار لري چې قدامت یې تر 2500 کاله ډیر ښودل شوی دی. د یاد کلا موزیم ور اوس مهال د سیلانیانو او لیدونکو پر مخ پرانستی دی.